اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हजार बार बिशोयम दहन बमुश्क गुलाब, हजार बार बिशोयम दहन बमुश्क गुलाब, हनूज नामत गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त. ला युमकिन इस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर. बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही. सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही. हजारा दरूदो हजारा सलाम बरूहे मुहम्मद अलैहिस्सलाम. जमा इज्जतमंद मशरान वगुरनो दर रबीउल अव्वल म्याश शुरू दा, बाबरकत म्याश दा. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत आगा पदे म्याश की शवे. इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आगा फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा विलादत जमाल आगा द पीर पौरस बांधे शवे او د پیر پورز باندې چې کم دینو هغه مشهور جګړه فیصله کړی و او دغه رنګي د ګل پورز باندې ورته نبوت ملاو شوه او د ګل پورز باندې چې کم دینو مدینه شریفه ته هجرت هم کړو او دغه رنګي په دې رز باندې چې کم دینو وفات شوه مو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې محسن انسانیت ته هغه دی دنیا ته چې کله تشریف راوړو نو دا د عمر فیل کالو په دې کال باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ولادت نه 50 یا 55 ورځې مخکې هغه چې کم دینو دا ابرهه هغه واقعه شوې وه. یو عیسائی د یمن بادشاہ ابرهه هغه چې کم دینو د بیت الله ناکام کوشش کړو او هغه په قرآن مجید کې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کې هغه مذکور دا هغه واقعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې کم دینو د پېشمنی په وخت کې پیدا شوی د پېشمنی په وخت کې پیدا شو او د پلار نوم چې کم دینو ابو طالب او د ابو طالب په کور کې پیدا شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه بیبي آمینه هغه بوي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدایشو نو دا تمام چې کم دینو هغه کائنات یو رڼا شو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف راوړو او دا ستورم په ما باندې را چوکاو شو. زه یریدم چې یاره جوړې دا ستوري په ما باندې را پروت دي نو دې ستورم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه استقبال کولو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو دی دنیا ته تشریف راوړو د کفر هغه تیاری ختم شوی د کفر توري تیاری هغه چې کم دینو ختم شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دنیا ته تشریف راوړو نو د کسرا او کسرا دا چې کم دینو لوی بادشاہي وي
د کسرا د محل څوارلس لوی لوی منارې هغه ځان ته راپرېوتې، حالانکې نه څه زلزله وه نه څه طوفان و، او دغه رنګې په ایران کې آتشکده چې زر کاله پکې اور بل شوی و، ځان ته چې کوم دی نو هغه مړه شوه. حالانکې باوجود د دې چې خلکو به هغه اور خپل معبود ګڼلو، لیکن باوجود د دې چې په اوښانو په کچرو باندې په غرونو باندې به یې ورته خشاک راړو، هغې کې به یې غورځولو، د هغې باوجود چې کوم دی نو هغه آتشکده زر کاله پس مړه شوه. هغوی به د هغې نه مرادونه غوښتله، او دغه رنګې چې کوم دی نو د ساوي دریاب هغه ځان ته چې کوم دی نو اوچ شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې ایران هغه چې کوم دی نو آتش پرستو په دغه وخت کې هغوی به د اور چې کوم دی نو عبادت کولو، او دغه رنګې چې کوم دی نو هلته کې ابن منذر دا چې کوم دی نو کسرا پریشانه شو، سړي راولېږله چې یاره تاسو د خپل مولا نه تپوس وکئ چې یاره دا څه چل شوی دی، او دی د آسماني کتابونو چې کوم دی ابن منذر هغه چې کوم دی نو عبدالمسیح غسانی دې ته یې ولېږلو، او دی د آسماني کتابونو چې کوم دی نو ماهر و، آسماني کتابونو باندې وګورو. هغه د عبدالمسیح غسانی نه تپوس وکړو چې یاره کسرا زه رالیږلی یم چې یاره تا دغه رنګې دا څوارلس لوی لوی منارې، دغه رنګې زر کاله آتشکده، دغه رنګې د ساوي دریاب، دا څه چلو شو؟ دا کیسه څه ده؟ او دغه رنګې د یو وزیر موبزان هغه چې کوم دی نو خوب ولیدو، موبزان د هغه یو وزیرو، او خوب کې ګوري چې هغه اوښان دي او اسونه دي، او دی چې کوم دی نو د دریاب دجله دا چې کوم دی نو عبور کا راپورې وتل دلته کې، او څه چې کوم دی نو هغه راوستو دي، نو ډېر پریشانه شو. نو عبدالمسیح ته یې ووایي چې دا څه چلو شو؟ هغه ورته وایي یاره ما ته خو د دې پوره معلومات نشته، او زما یو ماما دی سوتیح، د هغه نه به زه تپوس وکړم. ځي سوتیح ته ځي، په دغې ټایم کې د سوتیح هغه چې کوم دی نو قریب الموت و، هغه ته بلا شي، هغه د راتلو اشعار یې ورته ووایي، عرب به په اشعارو باندې په قصیدو باندې خوشحالېدو، او بیا یې ترې تپوس وکړو چې یاره دا زه کسرا رالیږلی یم، دې باره کې ته څه وې؟ دا څه چلو شو؟ هغه ورته ووایي چې یاره دا د نبی آخر الزمان کتابونه لیکي چې دا د نبی آخر الزمان زمانه ده. نبی آخر الزمان چې راځي نو د هغه د لاسه به د کیسر او د کسرا دا محلات دا به چې کوم دی نو ځان ته پناه شي. نو هغه ډېر پریشانه شو، رالو کسرا ته چې کوم دی نو دا خوب به د هغه بیان کړه. کسرا چې کوم دی نو ډېر پریشانه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک چې پیدا شو نو خپل نیکه عبدالمطلب دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راوچت کو خانه کعبې ته راوستو او دعا یې وکړه چې خدای پاکه زما دا نوسې دا چې کوم دی نو د جهان سردار کی دعا یې وکړه. او بیا عبدالمطلب چې کوم دی نو د پیدایش په سلسله کې ډېر لوی دعوت وکړو او د عربو ډېر لوی سرداران یې ورته راوبلله. ډېر لوی سرداران
هغه چې کم دینو مدعو کړه لکه چې ماشوم پیدا شي نو د ماشوم عقیقه کیږي دغه رنګ چې کم دینو د هغه ختنه وشي سرکلې وشي بیا هغه چې کم دینو سپینو زرو سره هغه وتللی شي او هغه پیسې چې کم دینو خیرات شي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقیقه وکړه او بیا چې کم دینو خلکو ته تپوس وکړو چې نوم پې دې صحیح ښه دی نو عبدالمطلب ووایي چې یاره ما د نوم چې کم دی نو محمد کېښودو او دا نوم د محمد دا الهامي و د دې نه مخکې محمد په چا باندې نو هغوی ورته ووایي چې کله د سړي چې کم دی نو زوی پیدا شي نو هغه پې د نیکه یا د غور نیکه نوم کېږدي دا خو په ده باندې چې کم دی نو محمد کېښودو هغه ورته او دا نوم ما کېښودو او دا چې کوم دی بچې به د نورو بچو په شان باندې نه وي ځکه ما خوب کتلی دی عبدالمطلب ورته وي خوب ګورم چې زما د ملا نه چې کوم دی نو یو زنځیر هغه راووتو زنځیر دی هغه چې کوم دی نو راووتو د شانه مې او د هغې زنځیر یو طرف په ځمکه باندې دی یو سری او بل سری چې کم دی نو هغه په آسمان کې دی او بیا چې کم دی نو د هغې نه کړۍ جوړې شوې څه شرق ته لاړې څه غرب ته لاړې او بیا د هغې نه چې کم دی نو ونه جوړه شوه او ونې چې کم دی نو پاڼې شوې او هره پاڼې چې کم دی نو د انواراتو نه ډکه وه او بعضې خلک چې کم دی نو د پاڼو ته لاس لګوي او بعضې خلک د دې ونې د پرې کولو کوشش کوي نو ما د دې تعبیر وکړو چې یاره دی به د دواړو جهانو د ټولو جهانونو سردار به نو ځکه ما په ده باندې دا نوم د محمد کېښودو د محمد د نوم معنا دا ده چې ډېر تعریف کړی شوی ډېر تعریف کړی شوی او دا کم خلق چې پاڼو ته لاس لګولو دا به د هغه متبعیني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوي او دا څه خلک چې د ونې د پرې کولو کوشش کوي دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه دشمنان وي نو ما ځکه پې دا نوم د محمد کېښودو او د محمد معنا دا ده چې ډېر زیات تعریف کړی شوی د کم ذات تعریف چې رب العالمین جل جلاله کوي ورفعنا لك ذکرک موږ د ستا چې کوم دی نو هغه شان ډېر اوچت کړی دی انک لعلى خلق عظیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکو ته الله تعالی انک لعلى خلق عظیم وی او بل طرف ته الله تعالی قرآن مجید کې دنیا ته وی قل متاع الدنیا قلیل حالانکه دنیا کې چې کوم دی نو آسمانونه دي ځمکې دي پرند دي چرند دي هغې ټولو ته الله تعالی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه یو نوم احمد هم دی احمد په معنا د محمود دی یا په معنا د حامد دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د الله تعالی ډېر تعریفونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه محامد د الله تعالی بیانوي اوږد حدیث دی چې خلک به چې کوم دی نو یو پیغمبر ته لاړ شي بل پیغمبر ته تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به راشي ځکه حساب کتاب به شروع کېږي نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي چې ما زه به د الله تعالی هغه تعریفونه وکړم هغه محامد به بیان کړم چې هغه مخکې زما په ژبه باندې نه وي راغلي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته هغه چې کوم دی نو حمادین وی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنډې مبارک ته هغه چې کوم دی نو لواء الحمد وی الله تعالی دې مونږ ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنډې لواء الحمد لاندې هغه چې کوم دی نو د خپل مور او پلار نیکونو اسلاف و مشایخ سره هغه چې کوم دی نو جمع وګرځئ نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم دا چې کوم دی نو
او مقام سده مقام محمودا الله تعالی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بارکی چې عسى ربک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تر ابو طالب هغه چې کوم دینو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ډېر خشته اشعار وای اگر چې خلک وای چې دا اشعار د حسان ابن ثابت دي لیکن قوی خبره ده چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تر دي هغه په اشعار کې وای وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وضم الإله اسم النبي باسمه إذا قيل في الخمس المؤذن أشهد ابو طالب پدی جکم دینو اشعار دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مبارک اشعار دی او پدی کی وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی چې خپل نوم کې خودو وشق له د خپل نومنا الله تعالی د خپل مبارک نومنا پس هغه د محمد صلی الله علیه وسلم هغه نوم اخله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد مؤذن غلام سرور پنځه وخت الحمدلله اذان کوي نو پاغي کې مؤذن وای چې اشهد ان لا اله الا الله او دا غیر پس کوم دینو اشهد ان محمد رسول الله نو هغه وای چې اذا قال في الخمس المؤذن اشهد دا اشهد ان لا اله الا الله نفس هغه یکدم چې کوم دینو اشهد ان محمد رسول الله وای دا الله تعالی د وحدانیت نه رسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت هغه چې کوم دینو زیره ور کوي شهادت ور کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیبي آمینه پي ور کړ دا غره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ابو لهب بن زوا سويبا هغه ورته پي ور کړ او دا غره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د بني سعد زنانا دا چې کله مکه مکرمه ته راغلي نو بیبي حلیمه سعدیه دا چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه پي ور کړی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو رضای مور ده عرب هغه په خپل بچی باندې په خپل چې کوم دینو لغت باندې دا څنګه چې کوم دینو د بچی او په صحت باندې ډیر زیات مېنی نو طائف دا ډیر خشته سرسبز او شاداب علاقه ده په عربو کې طائف او د طائف چې کوم دینو میوي او د هغه انار مشهور دي والد سے اکثر وی چې طائف هغه انار میراړو حاجیانو ته میدا او دامي یا د کندهار انار دی یا چې کوم دینو طائف چې په نوک باندې امکان تسبینیږي نو دې د پاره با هغه خپل بچي دې کلو ته ولېګل ځکه د خار جبا هغه چې کوم دینو هغه کې هغه لغت ګډ وډي خاریان کې کوم دینو د اردو ټکي هم استعمالي د فارسی ټکي هم استعمالي نو دا غي هغه جبا خلق شي مل شي لیکن دا باندو جبا هغه چې کوم دینو هغه کې هغه تلفظ او عرب کو چې کوم دینو په خپل لغت باندې ډېر مینو نو چې زنانه راغلي هغه چې کوم دینو د مکې نه ماشومان ځان سره روشت کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تم دا زنانه مخکې راغلي وي لیکن چې کله برالي چې پته ورته ولګي چې یاره دی یتیم دی نو رسول بشوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانه تلی بیبي حلیمه سعدیه هغه ځکه زنانه مو بوي چې یاره بلاري چې کم دینو مړ دی ابو طالب او نکي چې کم دینو بوډا دی دای به مونږ ته چې کم دینو څه راکی نو بیبي حلیمه سعدیه هغه
دا مناسب نه ګڼل ځکه هغې ته یو ماشوم میلاو نه شو نو هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاوند ته ووایي اگر که یتیم دی خدا نامناسبه خبره ده چې زه همدغه رنګې ځمه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو اوچت کړو هغې ته دا څه پته وه چې دا یتیم نه دی بلکې دا در یتیم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو یو ملغلره ده او واقعي چې کله بیبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې سینې سره یو ځای کو جسم مبارک سره نو د بیبي هغه سینه د پیو نه ډکه شو حالان کې دې نه مخکې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایي رور هغه به اکثر اوږې و د بیبي د زنانه په سینه کې چې پی ني نو ماشوم اکثر جاړي نو بیا زمونږ خلک ورته چې کوم دی نو د غوا یا د چیلۍ یا داسې پی ورته دا کي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکتو چې د بیبي هغه سینه د پیو نه ډکه شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایي رور هغه هم پی وڅکل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وڅکل او چې کله دی طائف نه راتلوله نو څاروي په کوم څاروي باندې چې په خر باندې بی بی حلیمه سعدیه راغلي وه هغه انتهایي کمزوری و اکثر هغه به وروستو پاتې و لیکن چې دې اړخ نه تلوله نو هغه د ټولو نه به مخکې تلو او دغه رنګې غلام چې ګډې راوستې د هغې ګډو ټولې چې کم دی نو غلام دې د پیو نه ډکې او خاون بیبي ته وایي چې تا خو ډېر مبارک چې کم دی نو ماشوم راوستی دی هغې زمان دا خیال دی بیا به خلکو دغه غلامانو ته به وایي چې د خدای انصافدار ولاړ شئ دا بیبي حلیمې سعدیې غلام پسې ورځئ معلومېږي دلته چې کوم دی نو څه ځنګل معلوم دی څه شینکۍ ورته معلوم دی د خپلې ګډې هلته مړې کړي نو بیا یې راولي هغې ته څه پته وه دا خو چې کوم دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د برکت د وجې نه چې کوم دی نو هغه هر خیر وخت تېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 کالو پورې هغه پی چې اوس کله حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعه نو بیبي حلیمې راوستو مکې مکرمې ته بیبي فاطمې ته یې ووایي چې یاره بیبي دا ماشوم خو ډېر بختور دی په ده کې مونږ چې کوم دی نو ډېر هغه کمالاتو کتل دا مو کتل خوښه دې نه ده چې دی مونږ ځان سره بیا بوځو صحت به یې ښه شي لغت به یې ښه شي بیبي آمینې ورته وایي چې پوهېږئ که نه بیبي چې کوم دی نو اجازت ورته ورکوي بیا چې کوم دی نو دا بچی راولي کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر مبارک دا 4 کاله شو نو جبرائیل امین راځي فرشتي ورسره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو شک صدر کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه هغه چې کوم دی نو وڅیرله د هغې نه چې کوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مبارک راوایستو او د هغې نه یې هغه توره وینه هغه چې کوم دی نو لرې که ځکه دا توره وینه دا د فساد وینه وي هغه یې ترېنه لرې که هغه هلکانو رامنډه که کور ته بیبي ته یې ووایي چې هغه دغه رنګې څه کسان وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راواچولو او واقعي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور مبارک ته تشریف راوړو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک چې کوم دی نو هغه زیړ لکه چې اپریشن وشي او د اپریشن د وجې نه هغه باقاعده چهره باندې هغه زیړوالی معلومیږي نو بیبي ویرېده چې هسې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک تکلیف ورسوي نو هغې زر هغه راوستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم والدې ته یې حواله کړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لویدو نو د بیبي دا تمنا وه چې یاره د خاوند د قبر زیارت وکړم لاړه مدینې منورې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو ماما خیلي هغه چې کوم دی نو مدینه منوره کې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هلته کې لاړو
ورسره چې کم دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یو وینځم وه هغه هم وه ورسره ام ایمن دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په میراث کې پاتې وه ام ایمن او دوی چې کم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر د والد محترم د قبر هغه زیارت یې وکړو والدې بیا واپس را روانه ده او ابوا یو ځای دی په هغه ځای کې هغه بیماره شوه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه بیبي مبارکه د ابوا دا چې کوم دی نو دلته کې وفات شوه او دا د مدینې منورې نه چې کوم دی نو تقریبا دا بجانب مکه باندې دا ځای راځي دلته کې چې کوم دی دې او دا ځای طریق الهجرت ته نږدې دی دا نن سبا چې کومه لاره ده دې ته طریق الهجره وایي مدینې نه مکې ته چې راځي نو په طریق الهجره باندې په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د مکې نه هجرت کړو مدینې ته نو دا هم دکه په هغې لار هغې سره چې کوم دی نو نږدې دی او بی آمنه وفات شوه عبدالمطلب چې کوم دی نو د رحلت نه پس د هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به انتهایی مینه او محبت ساتو او عبدالمطلب خپل ژوند کې خپل زوی ابو طالب ته ویلي ابو طالب دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکه چې کوم دی نو ورور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د والد صاحب دا چې کوم دی نو دا سکه ورور دته ویلي چې یاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېر خیال ساتي کله چې ابو طالب وفات شو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دونه مینه وه د ابو طالب چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچینونو روټۍ به یې نه خوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به یو ځای چې کوم دی نو هغه روټۍ خوړه او د ده نه بغیر به ورته روټۍ خوند نه ورکولو بیا ابو طالب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره کو شام ته تلو شام نه به چې کوم دی نو تجارت کېدو ابو طالب هم ورسره دی او په لاره کې چې کوم دی نو شام ته چې تلو هلته کې چې کوم دی نو یو راهبو دا د بصرا کلي سره او دی ته ابروعات هم وایي بصرا هم ورته وایي او دا د بحیره باندې دا مشهور ده دا راهب په بحیره باندې مشهور نو بحیره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو قافلې ته هغې ته یې روټۍ وکړه چې یاره تاسو به زمونږ مېلمانه یئ نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سامان سره کېنولو چې یاره وړوکی دی هغه ورته وایي چې یاره هغه وړوکی مو څوک و دا وړوکی خو مو سامان سره کېنولی دی د خدای انصافدارو ما خو چې تاسو ته دعوت کړی دی د هغه د وجې نه مو تاسو ته دعوت کړی دی او دا به چې کوم دی نو نبي آخر الزماني ابو طالب ورته تا ته څنګه پته ولګېده هغه ورته ووایي چې یاره کله تاسو راتلی نو باقاعده وریځ به د ده د پاسه راتله او تورې به یې پې جوړولو او دغه رنګې چې کوم حجر و شجر و هغه ده ته په سجده باندې پراتو او بیا یې ورته وایي چې زما خو دا مشوره ده چې دې شام ته مه بوځئ ځکه شام کې چې کوم دی نو هغه یهودیان اوسېږي او هسې نه چې ده ته څه تکلیف ورسوي قتل یې کړي نو ابو طالب د هغه په وینا باندې نور ملګرو سره مکې مکرمې ته واپس راولېږلو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دی زندگی چې تاسو وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی د طهارت ده د تقوا ده او تاسو وګورئ میډیا وګورئ اخبارونه وګورئ الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورفعنا لك ذکرک انك لعلى خلق عظیم دغه رنګ چې کوم دی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی آخر الزمان دا هغه پشان کې چې کوم دی نو کفري طاقتونه زما او دستا امتحان علی
زموږ مخکې دا فرانس دی مخکې چې کوم دی نو ناروې او هغوی دا کارټونونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په دې باندې زموږ د ستا امتحان علي چې دا مسلمانان په خپل پیغمبر باندې غیرت کوي او که نه کوي لیکن مسلمان که ډېر کمزوری شي که نه خو لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې هغه چې کوم دی نو خپل سر چې کوم دی نو هغه کټولو ته تیاري لکه حدیث مبارک تاسو ته معلوم دی چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین پتاسو کې چې کوم دی نو کامل مؤمن تر هغې پورې څوک نشي جوړېدی چې د هغه خپل مینه محبت د خپل ځان نه د خپلو بچو نه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی نو ني بل حدیث کې دی چې حتی هواه تبعا لما جئت تر څو پورې چې خپل خواهشات نو نن کفري طاقتونه او بالخصوص فرانس په سرکاري سطح باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړوي الان کې ما او تا ته په دې دنیا باندې بیا د پاتې کېدو څه حق دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عشق کې موږ ځان ته مسلمانان وایو الحمدلله د مسلمان کور کې پیدا یو د مسلمانو بیبي چې کوم دی نو هغه په سینه مو پیستلي دي او زمونږ مخامخ چې کوم دی نو دا لوبې کېږي نو نن به انشاءالله د مونځ نه پس تقریبا 2 بجې ټیم دی 2 بجې به دلته کې احتجاجي مظاهره کېږي نو ما او تا ته په دې کې شرکت هغه ضروري دی